بسم الله الرحمن الرحیم. د ریاضي د زده کړې درنو مینوالو، په ننني درس کې د 10م ټولګي د ریاضي مضمون دغه د تمرین پاتې پوښتنې درته حل کومه. 14م درس دی. په 12م درس کې مو تر دې ځایه پورې یعنې 3 پوښتنې حل کړې وې. نن راځو پاتې پوښتنې حل کوو. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي. څلورمې پوښتنې ته متوجه شئ وي x مساوي کېږي منفي 1/2 د دغه قیمت لپاره د x د دغه قیمت لپاره چې منفي 1/2 دی، د دې لپاره د دغه پولینوم پی x مساوي کېږي 1/2x مربع منفي 1/2x منفي 1/2 قیمت پیدا کوي. یعنې د x په ځای منفي 1/2 وضع کوي. ورته وګورئ چې څنګه کېږي. ډېر په اسانۍ سره نو د x په ځای فقط څو وضع کوو؟ د x په ځای منفي 1/2 پی منفي 1/2 مساوي کېږي 1/2 منفي 1/2 کل مربع. یعنې دلته x و په اصل کې 1/2 x مربع و. ما د x په ځای څه ولیکل؟ منفي 1/2 منفي 1/2 منفي 1/2 د x په ځای په دې قوس کې بیا منفي 1/2 لیکو او منفي 1/2 دا ټول پولینوم شو، فقط د x په ځای مې منفي 1/2 وضع کړي. نو اوس به ساده کو، نور هم جمع او تفریق چې کو ساده کېږي. دا به شي 1/2 دا قوس چې ساده کو، ګورئ منفي علامه چې مربع شي نو هغه په مثبت تبدیلیږي، ځکه منفي ضرب د منفي مثبت کېږي. نو دا به شي مثبت چې مثبت علامه نه لیکو، یو چې مربع کې یو او مخرج چې 2 مربع کې 4 کېږي، نو 1/4 به شي منفي. دلته وګورئ دغه منفي 1/2 دی، دا چې زه ضرب د منفي 1/2 څخه منفي ضرب د منفي مثبت شي، 1/2 چې ضرب د 1/2 کوم صورت په صورت کې ضربېږي، یو په یو کې یو او مخرج په مخرج ضربېږي، یو 2 په 2 کې 4 منفي 1/2. نو پی منفي 1/2 به مساوي شي 1/2 ضرب د 1/4 کې کو صورت په صورت کې ضربېږي، مخرج په مخرج کې یو ضرب په یو کې یو 2 په 4 کې 8 جمع 1/4 منفي 1/2. نو دلته موږ مخرج مشترک نیسو 8 چې مخرج مشترک ونیسو 8 تقسیم د 8 یو. دغه مخرج مشترک په هر مخرج تقسیمو ضرب د صورت بې کوو. 8 تقسیم د 8 یو، یو ضرب یو یو، علامه مثبت دلته جمع 8 تقسیم د 4 2، 2 ضرب د یو 2 منفي علامه منفي ده. 8 تقسیم د 2 4، 4 ضرب د یو 4. نو په نتیجه کې به پی منفي 1/2 مساوي شي دا چې سره جمع او تفریق کو، یو جمع 2 3 کېږي، 3 منفي 4 منفي 1 کېږي، نو دا به شي منفي 1/8. نو د دغه پولینوم قیمت څو شو؟ د دغه پولینوم قیمت پی x مساوي کېږي 1/2x مربع منفي 1/2x منفي 1/2. د دې پولینوم قیمت کله چې د x قیمت منفي 1/2 وي، د دې پولینوم قیمت منفي 1/8 دی. 5مه پوښتنه ته متوجه شئ وي. دلته یو څه پولینومونه راکړي، د A پولینوم دی، د B پولینوم دی، د C او D پولینومونه دي. په دو پولینومو کې که د x قیمت 4 وي، د کوم پولینوم قیمت به د 100 نه زیات شي. نو موږ دلته ضرورت لرو چې په هر پولینوم کې د x په ځای 4 وضع کو، په هر پولینوم کې د x په ځای 4 وضع کو چې د هر پولینوم قیمت د 100 نه زیات شو، نو هماغه به موږ دلته کړی کو، که هغه ډي وه، که سی وه، که هر یو وه. نو دلته موږ ضرورت لرو چې په هر یو پولینوم کې ځان ته قیمت وضع کو. دغه د x 4 x مساوي کېږي 4، دلته هم د x په ځای 4 وضع کو په دې پولینوم کې، او په دې پولینوم کې هم وضع کو او بیا ساده کو، په نتیجه کې به په لاس راځي. دا ډېر اسانه دی، تاسو کولی شئ. زه به فقط هغه قیمتونه درته ولیکم چې دغه قیمتونه راځي. که چیرې موږ د x په ځای د A په پولینوم کې 4 وضع کو، دلته x مربع یعنې 4 مربع شي، 4 ضرب د 4 شي، نو دلته قیمت موږ ته راځي 4. آخري قیمت به یې څه وي؟ 4. زه آخري قیمتونه فقط درته وایم، نو تاسو کولی شئ چې خپله یې وضع کړئ. د B د پولینوم قیمت به
راشي په لاس منفي 1.9 منفي 1.9 تاسو کولی شئ چې وضع یې کړئ. 4 د x په ځای وضع کړئ نو د پولینوم قیمت په لاس په راشي منفي 1.9. د c د پولینوم قیمت به شي 380 کله چې د x په ځای 4 وضع کړئ، او د d د پولینوم قیمت به شي 28 کله چې د x په ځای 4 وضع کړئ او جمع او تفریق کړئ. جمع او تفریق هم انشاءالله زده دي. نو د کوم پولینوم قیمت له 100 څخه زیات شو؟ د c د پولینوم قیمت زیات شو. نو دلته موږ a انتخاب کړو چې د a ځواب سم دی چې هغه c پولینوم دی. شپږمه پوښتنه ګورئ په لاندې پولینومونو کې د x مساوي کیږي 15 لپاره د کوم پولینوم قیمت تر ټولو زیات دی؟ یعنی د x په ځای چې په دغه هر یو پولینوم کې موږ 15 وضع کړو او قیمتونه په لاس راشي، نو د کوم پولینوم قیمت به تر ټولو زیات وي؟ د تیرې پوښتنې په شان په دې کې هم د x په ځای په هر یوه پولینوم کې 15 وضع کوو، نو هغه کوم قیمت چې په لاس راځي هغه موږ کولی شي چې موږ ته وښیي چې د کوم پولینوم قیمت تر ټولو زیات دی. زه به فقط هغه قیمتونه ولیکم، تاسو کولی شئ چې خپله یې بیا وضع کړئ چې فقط هغه ځواب یې درته معلوم وي. نور انشاءالله جمع و تفریق مو زده دي. د دې پولینوم قیمت به شي 21 که چیرې د x په ځای 15 وضع کړئ. د دویم پولینوم قیمت به شي 1917. د دغه پولینوم قیمت کېږي 1917 کله چې د x په ځای 15 وضع کړئ. د دریم پولینوم قیمت به شي منفي 625 او د څلورم پولینوم قیمت کېږي کله چې د x په ځای 15 وضع کړئ منفي 1815. نو د کوم پولینوم قیمت تر ټولو زیات دی؟ د دغه پولینوم قیمت تر ټولو زیات دی، د بي پولینوم. او دغه نور چې دي خو منفي دی، منفي عدد خو تر صفر هم کم وي، دا هم منفي دی. که علامه یې مثبت وي بیا دا تر ټولو لوی کېده، خو اوس د بي ځواب سم دی. اومه پوښتنه ګورئ وي که پولینوم وي چې پی ایکس مساوي کېږي x په توندې 4 منفي x مکعب منفي x مربع منفي x منفي 1. په دغه پولینوم کې وي د پی منفي 1 پیدا کړئ، یعنې د x په ځای منفي 1 وضع کړئ، د x په ځای بیا 0 وضع کړئ، د x په ځای 1/2 وضع کړئ، د x په ځای منفي 1/2 وضع کړئ. نو دا هم هماغه شانته پیدا کېږي. په ډېر اسانۍ سره موږ کولی شو مثلا زه به دلته تاسو ته د x په ځای مثلا منفي 1 وضع کړم، ورته وګورئ چې څنګه کېږي. پی د x په ځای منفي 1 مساوي کېږي. نو دلته x 4 دی، وبخئ x په توندې 4 دی، موږ منفي 1 پر توندې 4 لیکو. منفي x په توندې 3 دی، منفي 1 په توندې 3 لیکو. یعنې د x په ځای فقط څه لیکو؟ منفي 1 منفي 1 کل مربع منفي 1 منفي 1. اوس دا ساده کوو، ورته وګورئ. دا خبر مو همیشه په یاد وي چې منفي علامه په جفت توان باندې همیشه مثبت کېږي. دا علامه منفي ده، توان یې 4 دی، جفت دی، نو دا علامه څه کېږي؟ مثبت. او 1 په توان د 4 خو بیرته 1، ځکه 1 ضرب د 1 ضرب د 1 ضرب د 1 بیرته څه کېږي؟ 1 کېږي. نو دا به شي مثبت 1. بیا وګورئ دلته منفي علامه ده، منفي علامه خپله لیکو. دغه یو چې تاسو کوم وینئ علامه یې منفي ده او توان یې طاق دی. منفي علامه په طاق توان باندې بیرته منفي علامه کېږي، ځکه منفي ضرب د منفي ضرب د منفي څه کېږي؟ بیرته منفي کېږي، ځکه منفي ضرب د منفي مثبت او مثبت ضرب د منفي بیرته منفي کېږي. او 1 په توان د 3 خو 1. منفي علامه ده په مثبت یا جفت توان باندې، نو دا به شي مثبت علامه. 1 په توان د 2 1 کېږي. دلته وګورئ دغه منفي علامه په دې منفي علامه کې ضربېږي. منفي ضرب د منفي مثبت 1 او د منفي 1 هم خپله لیکو. نو پی منفي 1 به مساوي شي، دلته وګورئ 1 دغه منفي علامه په دې منفي علامه کې ضربېږي. منفي ضرب د منفي مثبت 1. دلته وګورئ دا به شي منفي 1 بیا مثبت 1 دی بیا منفي 1 دی. نو دغه منفي 1
دا مثبت یو کېږي صفر، دا منفي یو دا مثبت یو شي به صفر. صفر جمع صفر جمع یو، نو آخري ځواب به څه شي؟ په نتیجه کې به ځواب شي یو. نو دا تاسو کولی شئ دغه نور قیمتونه یعنی پی صفر، پی یو پر دوه، پی منفي یو پر دوه هم په همدغې طریقې پیدا کړئ په ډېرې اسانۍ سره. زه به فقط هغه ځوابونه درته ووایم چې تاسو بیا وکولی شئ صحیح ځواب او غلط ځواب تشخیص کړئ. که چیرې تاسو په دغه پولینوم کې د اکس په ځای صفر وضع کوئ نو ځواب به په لاس درشي منفي یو، یعنې پی یې صفر به څه شي؟ منفي یو. که یو پر دوه وضع کوئ نو ځواب به مو شي یعنې پی یو پر دوه به شي منفي 90 پر 14. او که چیرې منفي یو پر دوه وضع کوئ یعنې پی منفي یو پر دوه به شي منفي 9 پر 14. تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره یې پیدا کړئ. نو تاسو کې وضع کړئ، انشاءالله چې دغه ځوابونه به په لاس درکړي. اتمه پوښتنه ګورئ، وی د اکس مساوي کېږي 2 لپاره د دغه پولینوم قیمت پیدا کړئ. بیا هم هماغسې یوه پوښتنه ده، فقط په ټولو ځایو کې د اکس په ځای څه شی وضع کړئ؟ 2 وضع کړئ. ډېر اسانه دي، حتما یې تاسو کولی شئ. زه به فقط هغه آخري ځواب درته ولیکم چې آیا تاسو کولی شئ هغه آخري ځواب لاسته راوړئ. آخري ځواب به وي چې که چیرې موږ پی 2 پیدا کړو، آخري ځواب به وي 9 پر 8. نو تاسو دا وضع کړئ که 9 په 8 ځواب درکړو سم دی که نه غلط دی. دا و د نن ورځې درس، تر بل درسه پورې مو په الله جل جلاله سپارم.